لنډه کیسه. کلیواله انجلۍ. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه سید ادریس سادات په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. پلاره موږ د ښار هلکان یو، همدلته پیدا شوي یو او همدلته رالوی شو. زه به کلي کې څه وکړم، نه څوک پیژنم نه مې څوک پیژني. بیا تر ټولو مهمه خبره ده چې خدای خبر هلته به انټرنیټ کار کوي که به یې نه کوي. د پلار نازولیا خپل پردي دي، تره زامن او تربوران دي، سیالان او شریکان پوله پټی دی. هلته راته د نیکونو څخه دښتې غرونه راپاتي، هغه ټول موږ ته د ناموس حیثیت لري. بیا زه تا کله وړم چې پوره میاشت تېره کړي، له 2-3 شپې حصار شو. زه به تر څو ژوندی یم خپل پوله پټی ونه سمه او غر باید وپېژني. د موبایل په پردې نوي راغلي میسج ته موسک شو. بیا یې مخ پلار خواته کړ. ویې ویل سمه ده، ته چې وایې نو 2 ورځو ته به لاړ شو. خو یوه خبر واضحه ده، پوله پټی د نن زمانې نسل نه در پاتې دي. که احیانا زه یې وساتم ګمان مې نشي زما بچي وساتي. پلار یې وخندل. ویې ویل زویا ځنګل خدای بې له زمري نه پرېږدي. زه ځم چې ویده شم، سهار وختي تیار اوسئ. د پلار له وتلو سره یې سم د کوټې دروازه وتړله. ګوشکۍ یې په غوږو کړې. په مات زړه یې وویل ما مې خپل هڅه وکړه، د پلار غږ خو مې تا اورېده، هېڅ یوه بهانه یې راته پرې نه ښوده. اوس مجبوره یم لاړ شم، خو مخکې له تګ غواړم یو ځل دې وګورم. د موبایل کیمره دې آن کړه. دیوال ته تکیه شو. ویې ویل د کافر لوري نن خو د حسن شغلې کوي. کلثوم ځان کمبله کې راونغښت. بیا یې وویل مره خدایم با خیل هنر افریده. زه خدای همداسې خسته پیدا کړی یم. عرش ورغبرګه کړه. د ښایست نمونې کمپل دې ایسته کړه چې سپینه غاړه او نرمې مټې دې وګورم. کلثوم ځای کې راتاوه شوه. مخ یې ګروپ ته مخامخ کړ. کمپله یې ځان څخه لیرې کړه. ویې ویل داسې راګورې فقط اول ځل دې لیدلی یم. عرش وخندل. غوښتل یې ووایي تا ته هر ځلې کتل تا سره مینه زیاتوي. خو د کلثوم د موبایل څخه ناڅاپه یو ډول غږ راووت. هغې د موبایل غږ دستي بند کړ. بیا یې وویل موبایل مې بندیږي، چارج نه لري. دا خبر دوست دارم، تا سره مینه لرم خوله کې پاتې شوه. بیا یې د موبایل ګوشې نه مچکه واخیسته. ځان سره یې وویل مینه در سره لرم او ویده شو. شپه پخه شوه. عرش د سبا سفر دپاره ورخطا و. خوب ته ورځي، لټ په لټ اوړي را اوړي. کله وایي هلته به خلک څنګه وي، هوا به یې څنګه وي. که نیټ کار ونه کړي زه خو به لیونی شم. ما ته د کلثوم له لیدو پرته خوب نه راځي. همدې خبرې سره یې موبایل را واخیست. غوښتل یې د کلثوم انځور وګوري، خو ناڅاپه یې سترګې په واټساپ خښې شوې. حیران پاتې شو چې کلثوم د شپې تر 2 بجو آنلاین ده او ما ته 11 بجې ویل موبایل بندیږي. زړه نازړه شو چې میسج وکړم که یې ونه کړم، خو ځان یې سنبال نه شو کړای. میسج یې وکړ. د ځواب په تمه تمه همداسې ویده شوی و. سهار یې ولیدل د میسج ځواب یې نه و راغلی. ناهیلی له کوره ووت او د کلي په لور لوی سفر ته یې مخه کړه. له کابل څخه ورهاخوا خامه سړک، دوړو او ګردونو یې غوسه نوره هم ورزیاته کړه. له پلار څخه یې وپوښتل ورسېدو؟ پلار یې مړه مړه وخندل. بیا یې وویل دا که ته یو 2 ځلې پخوا راغلی وې نن به دې دا پوښتنه نه کوله. تر اوسه مو نیم مزل هم نه دی کړی. عرش له ډېرې غوسې نه موبایل راواخیست. بیا یې یو ناڅاپه وویل هی دا خو کار نه کوي. پلار یې غلې شانتې ووې دې خواته یوازې په موبایل غږېدی شي، انټرنیټ دلته کار نه کوي. خپل دواړه لاسونه یې سر ته ونیول. غوښتل یې کوم څه ووایي، خو د ډېرې غوسې نه یې رنګ سور شو او د خامه سړک په ګردونو کې یې خپل حرکت ته دوام ورکړ. له 2 ساعتونو مزل وروسته یې پلار خاموشي ورماته کړه. ویې ویل دا د کلي ته په خیر راورسېدو.
ارش یو خوا بل خوا وکتل. د څارویو غږونه د هغوی بوی او په هر دیوال د غواګانو غوشاییو ته یې وخندل. بیا یې وویل همدا ستاسو کلی دی؟ هو همدا زموږ او ستا کلی دی. پلار یې کټ کټ وخندل. بریک یې ونیوه او له موټره راښکته شو. د موټر له ډالۍ سامان راښکته کړ. ارش لا تر اوسه د موټر خواته راټول شویو ماشومانو ته کتل. د چا تور پرتوګ سره سپین خط اغوستی و او چا د اوږې د پاسه د سمال بند کړی و. د یو نیم پزه راغلې وه او ځینو خو داسې ښکارېدل چې ډېر وخت به یې حمام نه وي کړی. د ارش خواته ولاړ ماشوم خپله خیرنه لمن خوله کې وهله او جوړه لاسونه یې د ارش د موټر په دروازې ایښي وو. پلار یې ورنارې کړې ارش بچیا لکه زړه دې نه کیږي چې راښکته شي. پوره وساته مزل دې کړی راځه راښکته شه. ماشومان ټول راټول شول. چا یې لاس ورمچو کولو او چا یې د لاس څخه ګنډې اخیستلې. ارش ته نږدې ماشوم د ارش له مټ څخه بکس واخیسته او منډه یې کړه. ارش په ورختایي وویل هغه کې زما لپټاپ او د موبایل چارجر دی. پلار یې په اوږه لاس کېښود. ویې ویل دا د دې ځای خلکو مینه ده چې راغلو میلمنو ته یې ورکوي. ارش بیا په جدیت وپوښتل آیا ته هغه ماشوم پیژنې؟ پلار یې د سر په ښورولو وویل نه زه یې نه پیژنم خو ما حتما پیژني ځکه یې راڅخه سامان واخیست. زویا دې ځای خلک غریبان دي که بېوسه دي خو په زړه ډېر ماړه خلک دي. کالي به یې خیرن وي خو زړونه یې ډېر پاک دي او په زړه ډېر نرم خلک دي. اوس راځه چې ماما دوی کره دی اول ورشو دمه جوړه کړو. دروازه یې ووهله. له کوم چا څخه مخکې وزه بزه دروازې ته راغله او د ارش خواته تاوېده راتاوېده. داسې ښکارېده چې هغه یېرېږي او ماشومانو ټول یو بل ته کتل او خندل یې. ارش پلار ته مخ کړ. ویې ویل دا دې چېرته راوستی یم؟ همدې خبرې سره سم بابو راووته. بیا یې انګړ خواته نارې کړې وا د بلې نېشتې پلاره راشه وګوره چې څوک راغلي. ارش یې غېږ کې ټینګ ونیوه. یو خوا بل خوا یې کلک کلک ښکل کړ. ارش ژر په خپل نستوړي خپل غومبوري وچ کړل. ولاړ ماشومانو ټولو خندل. بیا یې بابو ته وویل دې ماما سره دې څه مستړي مشي ونه کړه هسې نه خفه شي. بابو بیا ارش ژر غېږ کې ونیوه. د دې ماما بلا واخلم ولې به خفه کېږي. بیا یې په دواړه مخه لمدې موچې واغستې. ماشومانو د خندا غږ ارش نور هم په غوسه کړ. ژر یې ټولو ته وویل هله هله خپلو کورونو ته ځئ. مننه. دروازې پسې بنده کړه. بابو وویل هله بلا مو واخلم راځئ دننه راشئ ستړي به وئ. کومه لار خو نه ده. له کابله تر دې ځایه ارش په لوی انګړ سترګې ولګېدې. یوې خوا غواګانې او بزې وې بلې خوا خرونه او واښه پراته وو او د انګړ څلور واړه دیوالونه له غوشایو ډک وو. د انګړ په ښي اړخ کې د تنور څخه مړه مړه لوګي راپورته کېدل. دوی هم همغه خواته روان وو. دوه درې ټوخي وکړل او د سرو لمبو له منځ څخه یې د تنور اوږده سره کړې ډوډۍ راوویسته. بابو وویل بله نیشتې لورکۍ وګوره څوک راغلي. هغه ژر د تنور له بامه راښکته شوه. مخ یې د تنور په لوګیو تور و. د کمال کاکا لاس یې ورښکل کړ او ارش ته یې لاس ور وغځاوه. ویې ویل ستړي مه شئ. ارش زړه نازړه لاس ورکړ. بیرته یې خپلو جامو پسې وموښو او د جامو سپینه لمن یې توره شوه. کمال کاکا د تنور له سره د تنور ګرمه ډوډۍ راواخیسته. بیا یې وویل دې پسې مې سترګې راووتلې. بابو بله نیشتې ته وویل لورکۍ. ارش زوی ته هم ګرمه ډوډۍ ورکړه. ارش وویل ولې څمونه دي پخ کړي چې وچه ډوډۍ را باندې خورئ؟ بابو کمال کاکا او بله نیشتې ټولو وخندل. پلار یې خندا کې ورته وویل زویا د دنیا له هر فرمایشي هوټل څخه د دې تنور تازه پخه شوې ډوډۍ ډېر خوند کوي. بیا جوړه د کوټې په لور لاړل. بله نیشتې د پاتې ډوډۍ د پخولو په خاطر بیرته تنور خواته ورغله. ارش د کوټې منځ کې موبایل ښکته پورته کاوه. کله به یې کړکۍ ته ونیوه کله به یې سر د پاسه ونیوه. بابو وویل ولې زویا څه شوي؟ ارش وویل موبایل مې انتن نه ورکوي. بابو بیا وویل هلته د صوبې په سر کار کوي
د کوټې څخه د باندې ووځه. عرش د صوفې په سر ودرېد، غوښتل یې کلثوم ته زنګ ووهي. ځان سره یې ویل هغې بیچاره به څو ځلې زنګ وهلی وي، اوس به هم سرګردانه وي. یو خبر خو به ورکړم چې موږ ورسېدو. خدای څوم زنګ و چې د هغې نمبر مصروف راته. عرش اندېښنه له پرون شپې نوره هم زیاته شوه. بلنېشتې پخه کړې مرۍ په سر راخیستې وه او لاسونو کې د اوبو ګرمه کوزه وه. ډوډۍ یې کوټې کې کېښوده او بیرته د صوفې سر ته راووته او د کوزې په اوبو یې مخ ته شړک اوبه واچولې. په اوله لپه اچولو یې د مخ څخه سرڅېړن لوګي ایسته شول. بیا یې دوهمه لپه اوبه مخ ته واچولې. د مخ د اوبو شړپ سره یې د عرش په پښو د اوبو څاڅکي پرېوتل. هغه بله نیشتې خواته وکتل چې په هر ځلې لپه اوبو اچولو یې د مخ ښکلا زیاتېده. عرش بیخي د هغې ښکلا ته ځیر پاتې شوی و. هغه له ځایه پورته شوه، د ټیکري په پړونو یې خپل مخ وچ کړو. عرش لا هماغه شان زیر زیر ورکتل. بلنېشتې وویل اوبه تیارې ګرمې دي، که مخ ته لپه اچوې ستړتیا به دې ختمه شي. عرش هم د پښو په څوکو کېناسته. بلنېشتې د کوزو څخه د هغې لپې ته اوبه ور واچولې. عرش مخ ته اوبه واچولې، بیرته راجګ شو. بلنېشتې د خپل ټیکري پیڅکه ورکړه، ویې ویل هم مخ دې وچ کړه. عرش هم په خاموشه خوله د هغې ټیکری ونیوه او مخ ته یې یوړ. د هغې د ټیکري د خولو بوی یې څو ځله ځان خواته بیوه او زړه کې یې ویل والله والله که د دنیا هیڅ کوم عطر دونه خوشبویي لري لکه دا د خولو بوی. بلنېشتې ور غبرګه کړه، ته ورشه، دسترخوان هواره وه، ډوډۍ تیاره ده، تاسو به ستړي یئ. ډوډۍ ټولو په ګډه وخوړه. بابو وویل تاسو یوه سترګه خوب وکړئ، دمه به مو جوړه شي. مازدیګر راپاڅېدل. بابو د شین چای ډکه پیاله د دواړو مخې ته کېښوده. کمال کاکا د شین چای پیاله پورته کړه، ویې ویل یاره خوبه به ډېرې شي خو د کلي تر اوبو هېڅ خوندورې اوبه نه پیدا کېږي. عرش دواړه سترګې دروازې کې خښې کړې او کله کله بې اختیاره کړکۍ خواته ګوري. بابو ورته وویل زویه کوم څه دې په کار دي؟ هغه ورخطا شو. په لړزېدلي غږ یې وویل نه نه هېڅ مې نه دي په کار. کمال کاکا وپوښتل خورې بلنېشته او پلار یې نه ښکاري چې چیرته دي؟ د عرش ایله لاړې تېرې شوې، ځان سره موسک شو. ویې ویل ایله مې د پلار د خولې سمه خبره واورېده. بابو وویل هو پلار یې غرمې پټي ته تللی و. بلنېشتې اوس پسې چای ور ووړ. عرش ژر ور غبرګه کړه پلاره درځه، پاتې چای به کاکا سره نوشیجان کړو. هم به پټو خواته ورچکر شو. پلار یې یا بسم الله کړه، پاڅېدل، له کوره ووتل. پلار یې ور غبرګه کړه دلته موبایل کار کوي؟ هسې کوټه کې موبایل نیغ نیغ کوي، چاته که زنګ منګ وهې همدا یې وخت دی. عرش وخندل، بیا یې وویل دا شیبې ډېرې ارزښتناکې دي، کله کور به وګورم، زنګونه خو هر وخت وهلی شم. پلار یې په خندانه لهجه وویل ما درته وویل که نه چې کله داسې ځای دی یو څه ناڅه به دې خامخا خوښېږي لکه زړه دې ولګېدو. د پولې هغې غاړې ته یې په بلنېشتې سترګې وغړېدې. عرش سم د لاسه په چیش چیش وهلو نارې شروع کړې. پلار یې شاته وکتل، په غوسې وویل دا د کابل کوڅې نه دي، ولې راته کار ګورې؟ عرش بې له ځنډه ځواب ورکړ هغه بلنېشته ده. کمال کاکا ور نارې کړې. هغې وویل چای مې ور ووړ، زه ځم چې شپې لپاره کتغ غم وخورم. عرش دوو کې حیران پاتې شو چې ما خو خپل پلار ته ویل راځه کاکا سره چای وڅښو، اوس که ووایم کور ته ځو هسې نه شک را باندې وکړي. ژر یې خپله خېټه ونیوله. پلار ته یې وویل خېټه مې درد کوي. پلار یې وویل هلته د پولې هغې غاړې ته ورشه کښېنه. ده په حیرانتیا وویل څه هلته؟ نه کور ته ځم. پلار یې وویل ها سمه ده، هسې نه لار غلطه کړې. بلنېشته هسې هم کور خواته ځي، ته هم ورسره لاړ شه. د ډېرې خوشحالۍ نه یې چیغه ووهله. پلار یې وویل څه کیسه ده؟ عرش په ورختایي وویل کلمې مې ډېرې سختې سوځي. لارې یې سره جلا کړې. بلنېشته مخکې او دی ورپسې. دی له لږ ځنډ وروسته یې صبر ونه شو، ورته وویل لږه په قراره ځه، ولې ورخطا یې؟ بلنېشتې وویل ستا لپاره تیزه تیزه ځم، په تا درد دی چې ژر ورسېږو، سپرکۍ او بادیانو سره به ټک پتری شي. عرش وویل اوس ښه شوم.
لږه وروځه اول ځل مې د کلي ته راغلی یم پرېږده د دې هر څه نه خوند واخلم. دواړه همداسې ورو ورو تر کوره لاړل. له ډوډۍ وروسته یې کمال کاکا څخه وپوښتل کاکا په بام ویده کېږئ که دلته لاندې؟ هغه وویل که میاشي تنګول نه کوي بام به لږ یخ وي. بیا یې عرش څخه وپوښتل. هغه وویل تاسې ټول چېرته ویده کېږئ؟ بلنیشتې وویل مور مې اکثره په صوفي ویده کېږي، پلار مې ډېر وخت په بام ویده کېږي، خو زه له دواړو ځایونو ډارېږم. زه بیا دهلیز کې ویده کېږم. عرش ویل زه هم چندان په ځان ډاډه نه یم، هسې نه وډار شم، همدلته لاندې به ویده شم. ټول وخندل. بابو وویل کوټه به ډېره ګرمه وي، دهلیز یخ دی، هلته ورته ځای برابر کړه. ټول خپل خپل ځایونو ته لاړل. عرش سترګې تاوولې راتاوولې چې کیدای شي بلنیشته هم دهلیز کې ویده شي، خو هغه نن شپه اول ځل وه کوټه کې ویده شوه. دی ناهیلی سملاسته، خو د میاشو د لاسې تر سهاره سترګه پټه نه کړه. همدا چې د هغه سترګې راپټېدلې بلنیشتې ورته وویل پاسه چای تیار دی. عرش وویل څه لا خو 7 بجې دي، دونه وخته؟ بلنیشتې وویل خبرې ډېرې مه کوه، ستا د لاسه مې ټوله شپه خوب نه دی کړی. کوټه دونه ګرمه ګرمه ځکه خو نن راباندې ناوخته شو، که نه هر سهار 6 بجې موږ چای څښلی وي. له سهارنۍ وروسته پلار او زوی د باندې ولاړل تر څو پوله پټې سره وپېژني. غرمې ته کلیوالو ځان سره کش کړل. ماښام ناوخته بیرته بابو دوی کره ولاړل. ښه شېبه یې سترګې په بلنیشتې ونه لګېدې. بیا یې وپوښتل بابو د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو دغه وه د نن ورځ د لنډې کیسې برخه. انشاءالله دوهمه برخه به ډېر ژر نشر شي. له موږ سره پاتې شئ. په راتلونکي ورځ کې به تاسې ته د دې کیسې دوهمه برخه هم نشر شي. اوس لپاره ښه وخت ولرئ.